سلام ستړي مشئ پام وکړئ د دې مهال مهم خبرونو ته د بخښنې نړیوال سازمان د بلوچ یووالي کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچ د زر تر زره خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان پر ایکس خپاره شوي پیغام کې ویلي دي چې پاکستاني چارواکي باید سملاسي مارنګ بلوچ او نور ټول هغه کسان چې د سولیز لاریون د حق کارولو له کبله نیول شوي دي خوشي کړي. په پیغام کې ویل شوي دي چې د مارنګ بلوچ د نیول کېدو څخه باندې 38 ساعته وروسته هغه لا هم وکیل او کورنۍ سره درېدو اجازه نه لري. اغلې بلوچ او پلویانو د کوټې پر سریاب سړک د بلوچستان پوهنتون مخې ته پرلط پیل کړی و او ظاهراً په احتجاجونو کې د 3 وژل شویو کسانو مړي هم ځان سره ایښي ول. په غزه کې د وژل شویو شمېر 50,000 تنو ته ورسېده. د غزې د روغتیا وزارت د وروستیو راپورونو له مخې تر اوسه د اسرائیل او فلسطین په جګړه کې 50,000 فلسطینیان وژل شوي دي. همدارنګه 1.8 میلیونه خلک بې کوره شوي دي. یا د وزارت زیاته کړې ده د جګړې له پیل راهیسې دغلته 133,000 او 244 کسان ټپیان شوي دي. په غزه کې د حماس تر واک لاندې د روغتیا وزارت لخوا ورکړل شوې شمیرې د جګړې په اوږدو کې په پراخه کچه کارول شوي دي او د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالو ادارو لخوا د باور وړ ګڼل کیږي. خو اسرائیل په دوامداره توګه د غزې د چارواکو لخوا خپاره شوي معلومات رد کړي دي. د غزې جګړه د 2023 کال د اکتوبر پر 9 پیل شوه چې لا هم دوام لري.